الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې زه دا یو پوښتنه کومه د شرم خبره خو نه ده. هغه دا چې زه خپل واده دی ځای کول غواړم چې زما خوښه وي، خو زما پلار ما او خپلې خوښې ته نه پرېږدي، داسې ځای راکوي چې د ده خوښه وي. نو آیا په دې کې شریعت څه وایي؟ محترمینو، تاسې دا څو خبرې ښه په غور سره واورئ، که زامن دي او که پلرونه دي. ګورئ، الله جل جلاله فرمایي فانکحوا ما طاب لکم من النساء. تاسې نکاح وکړئ د هغه ښځو سره چې ستاسې خوښې چې ستاسې خوښې وي. نو په دې کې پلار ته پکار ده چې د زوی و خوښې ته لږ پام راوګرځوي، ځکه ژوند هغه ورسره تېروي، وخت هغه ورسره تېروي، د سفر ملګری به د هغو وي. دا زموږ خلک همیشه داسې خپل عزت هم تباه کړي، د زوی ژوند هم ور خراب کړي، چې دوی بس پر خپله خبره ولاړ وي چې بس زما خبره به منې چې ما کوم ځای در وکالته به کوې. چې څومره کتابونه ما مطالعه کړي دي چې د زنا اسباب یې ښوولي دي چې دا زناوي خلک ولې کوي، نو په هغه کې یو غټ سبب دا هم ښوولي دي چې د ناخوښ ودونه ورکوي. لور دی ځای ته ورکړي چې د هغې خوښ نه وي، زوی د دی ځای واده ور وکړي چې د ده خوښه نه وي، نو ځکه بیا هغه په زنا کې مبتلا سي. نو په کار دا ده محترمو عزتمنو، کتابونه دا وایي د الله حکم د هغه دی، د نبي علیه صلات وسلام حکمونه د هغه دی چې څوک عاقله بالغه وي باید د هغه خوښ ته وکتلی سي. دا د یوې ورځې دا یوه ورځ تېرول نه دي، نه یوه شپه تېرول دي چې څرنګه تېری تېر به سي. دا ټوله ژوند دی، ټوله عمر دی. نو په دې کې باید کمزوري او کوتاهي ونه کول سي. کم څوک چې زوی ته واده ورکوي باید د هغه څه پوښتنه وکول سي چې موږ ستا د کوزدې بندوبست کوو، آیا که تا ته یو ځای در معلوم دی خو راویښی موږ به مرکه ورته وکړو، موږ به د ډېر ګرځلاو څه خلاص وو چې دلته ګرځه هلته ګرځه، دا به خلاص وو. داسې په یوې طریقه سره پوښتنه ځین وکول سي، مور یې ځین وکړي، پلار یې ځین وکړي، ورور یې ځین وکړي، نو په دې کې باید د ټولو خیر وي. او فتاوی دارالعلوم دیوبند مدلل او مکلل جلد نمبر 8 صفحه نمبر 1 هغه دا لیکلي دي چې کم ځای کې د زوی خواهش وي، مور و پلار ته پکار ده چې هلته واده ورته وکړي. که چیرې دی د دې خلاف کوي نو هسې نه چې د دغه خاوند او د ښځې په مابینځ کې بیا جوړوالی رانیسي، موافقت رانیسي. او هلک ته هم پکار ده چې د خپله وسه د مور و پلار اطاعت وکړي. نو پکار دا د محترمو عزتمنو پر خپل ضد باندې څوک ونه درېږي. نو پکار دا د عزتمنو چې سړی پر خپل ضد باندې پر خپله خبره ونه درېږي، و لور و زوی ته داسې ځای کوزده واده ور وکړي چې د هغو پکې خیر وي، د هغو دنیا و آخرت پکې روغ و جوړ سي. د زی پر مقام دې نه درېږي چې نه چې زما خوښ هغه به کوې، نه داسې باید نه وکړي. دا زموږ خلک اکثره خلک د ضد د وجې سه یا د زی د مقام د وجې سه چې دی پر خپل د زی پر مقام ولاړې نه شو کېږي، خپل او خپل عزت او خپل اولاد تباهي سره مخامخ کړي. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین.